د هدیرې ناوې ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د هدیرې ناوې ناول نهمې او دردونکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د هدیرې ناوې ناول نهمه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. زینب ورته وویل، زه پرته د پلار له پوښتنې نه یم راغلی. دومره مې وژړل چې ان ناروغه شوم او ډوډۍ مې هم نه خوړله. پلار مې زما د حالت په لیدلو دې ته اړ شو چې ما ته اجازه راکړي چې ستا خوا ته راشم. ما مې خپل پلار ته وویل، هره شیبه او هره ګړۍ باید زه تا ووینم، نوره به هېڅکله له تا څخه نه جلا کېږم. محسن ورته وویل، ښه دې وکړل زینب چې راغلې. که رښتیا ووایې ما هم ستا بېلتون نه شو زغملی. پرته له تا څخه راته ژوند ډېر ګران دی. د محسن پلار او هغه میلمانه چې ورسره ناست وو د دې دوو مینانو د خبرو په اورېدلو یې په سترګو کې اوښکې راغلې. محسن زینب له لاسه ونیوله، دواړه کوڅې ته په منډو روان شول. محسن غوښتل چې د خپل بري خبر خپلو همزولو ته هم ورسوي. دوی په منډو روان وو چې یو ناڅاپه د زینب په پښه کې د تیږې یوه ټوټه لاړه. محسن په احتیاط سره هغه تیږه د زینب له پښې څخه راویستله او د خپلو پښو بوټان یې هغې ته ور په پښو کړل. دې دوو مینانو په همغه ورځ د هجران تریخوالی وڅاکه. نو له بېلتون څخه به ډېر ډارېدل. که یوه شیبه به هم سره لرې وو، ویرې او وحشت به یې په ټول بدن واکمني کوله. ډېر به یې ځورول او کله به یې چې له یو بل سره ولیدل خپلې کیسې به یې کولې چې څنګه ورباندې دا ترخې شیبې تېرې شوې. د زمانې له تړکونو څخه به یې سر ټکاوه چې دوی یې یوه شیبه سره جلا کړي وو. خو اوس د تقدیر لوبه ګوره چې دوی د تل لپاره تر ابده سره جلا کړل. د بېلتون په اور کې به سوځي او پرته له سوځېدلو بله لار هم نه لري. زینب ډېره پریشانه وه. له لرې څخه د موټر غږ راغی. دغه غږ ورو ورو دې خوا ته رانږدې شو او د زینب پریشاني یې نوره هم پسې زیاته کړه. دې غږ زینب د ماشومتوب له خوږو یادونو څخه رابهر کړه. موټر د دښتې له زړه څخه د سیند غاړې ته رانږدې شو. څو ګامه وړاندې له زینب څخه ودرېده. زهرا چې له لرې څخه زینب لیدلې وه له موټره پیاده او د زینب خوا ته په منډو شوه. له لرې زینب ته چیغې وهلې. زینب چې د زهرا غږ واورېده له ځایه پورته شوه. په ستړي او ناتوانه ګامونو د هغې په لور وخوځېده. څو ګامه لا نه وه تللې چې پښې سستې شوې. د تللو ځواک یې له لاسه ورکړ. ناچاره په خپل ځای ودرېدله. زینب چې د زهرا څېرې ته وکتل هغه یې سمه ونه پېژندله. زینب د جسم له پلوه ډېره ضعیفه شوې وه. خپل ټول بدني ځواک یې له لاسه ورکړی و. زهرا چې زینب ته نږدې شوه په هغې سترګې ولګېدلې. یو ناڅاپه یې ټکان وخوړ، ځای پر ځای ودرېده. د هغې الوتې بڼې او خزان شوي څېرې ته یوه شېبه ښه په ځیر وکتل. ځان سره یې وویل، ایا زه خو به تېروتې نه یم؟ دا به زینب وي. زینب چې کله ولیدل زهرا زړه نازړه ده په هغې غږ وکړ او ویې ویل، زهرا ته حق لرې چې ما ونه پېژنې. هو ګرانې، زه زینب یم، ستا بدمرغه ناتوانه او یوازې ملګرې. زهرا چې له سترګو نه یې د اوښکو لښتي روان وو. زینب یې ټینګه په غېږ کې ونیوله. دواړو یوه بله سره ښکلولې. زهرا وپوښتل څه یې ورباندې کړي چې دومره رنځوره او ناتوانه شوې یې. زینب وویل، لومړی ما ته ووایه محسن څنګه دی؟ زهرا چې یوه شېبه یې هم سترګې له زینب څخه نه اړولې ویې ویل، اوس هغه ښه شوی. زهرا حق پکه وه چې په دې یوه میاشت کې څنګه زینب دې حالت ته رسېدلې ده. ولې دومره زر یې هغه ښکلې ځواني د خزان څپو وهلې او دا یې دومره مړاوې کړې. زینب هم لکه د مړي خپلې بېروحه سترګې په زهرا کې ګنډلې وې. یو څو وړه سویلی یې وکړ، بیا یې ځان د زهرا په غېږ کې وغورځاوه. دواړو په چیغو چیغو ژړل. د زهرا مور او پلار چې په موټر کې ناست وو هغوی هم په ژړا شول. ډرایور حق حیران پاتې وو، نه پوهېده چې ولې دوی ټول ژاړي. چوپه خوله کله به یې وته کتل او کله هم بل ته، خو هېڅ یې نه پوښتل چې څه خبره ده. له څو شېبو وروسته زهرا ډرایور ته د ګوتو په اشارو وپوهاوه څو هغه یې لاړ شي او دې ته نه کښېني. زینب یې له لاسه ونیوله، د سیند د غاړې ونو منځ ته یې له ځان سره بوتله. په یوه تیږه دواړه کېناستې. زهرا ورته د هغې ورځې په اړه داسې وویل، په هغه ورځ چې ستا واده و محسن له ډېر خفګان څخه په ځان نه پوهېده. موټر یې ډېر تیز چلاوه. ستا او خپل تیاره راتلونکي په اړه په سوچونو کې ډوب و چې یو لوی موټر ورته نږدې شو. محسن خپل کنټرول له لاسه ورکړی و
او په همدې وخت کې ټکر وکړ. تر دغه 2 ورځې مخکې پورې بېهوشه و. څنګه چې په هوش راغی پرته ستا له نوم څخه یې نور هیڅ نه ویل. ته به یې ډېره یادولې. ډاکټرانو وویل نور نو کوم خطر نشته، هغه اوس ښه دی. زینب هم په دې 1 میاشت کې ټوخي ډېره ځوروله او اوس هم ټوخي د خبرو وار نه ورکاوه. زهرا وویل موږ په دې 2-3 ورځو کې باید بیرته ښار ته لاړ شو. زینب د زهرا خبرې ښه په غور سره اورېدلې او له اوښکو سره یې بدرګه کولې. شکر یې وویسته. ټوخی شیبه په شیبه زیاتېده. د خبرو وار یې نه ورکاوه. په ډېر زحمت سره یې وویل محسن به څه وخت له روغتون څخه رخصت کړي؟ زهرا وویل نه پوهېږم، خو ډاکټران وایي 2 میاشتې نور دې هم باید په روغتون کې پاتې شي. زینب په ناهیلۍ سره وویل 2 میاشتې؟ زینب نو نوره ټوخي ډېره په تنګ کړې وه. یوه خبره یې له خولې څخه نه وتله. زهرا وویل اوس ته ووایه ولې دا څه در باندې شوي؟ زینب وویل د سینې درد مې ډېره ځوروي. یو مرموزه درد د هر هډوکي په بند کې حس کوم. ټوخی مې دومره ډېر دی چې ان یو ګوټ اوبو ته مې هم نه پرېږدي چې له ستونې یې تېرې کړم. غم او اندېښنه خو مې لا پر ځای پرېږده. که کلونه د ناروغۍ په بستر کې پرته وای هم به یې دومره نه وای ځورولې لکه څومره چې د محسن 1 ورځې بې خبرۍ وځورولم. ډېره راته ګرانه وه. زهرا نه پوهېږې چې دا 1 میاشت په ما څنګه تېره شوه. زه د محسن له حاله هیڅ خبره نه وم. تاسې هم په ښار کې وئ. همدغه درد، رنځ او غم زما د ځوانۍ له منځه وړلو لپاره بسیا و. ما په دې موده کې خپل برباد شوی ژوند، فنا شوې ځواني او د خاورو شوي هیلو په اړه فکر کاوه. همدا چې له محسن څخه بې خبره وم نو دغه بېلتون له پښو څخه وغورځولم. هره شیبه، هره ګړۍ، هره ورځ او هره شپه به زه ستاسې د راتلو په هیله وم. ټوله ورځ به مې په دروازه کې سترګې ټینګولې وې، ګوندې که ستاسې له کوره کوم څوک یا کوم خبر راشي. څه شپې وې تر سهاره به مې د اسمان ستوري شمېرل. شپې او ورځې په همدې توګه تېرېدلې. له یوې ورځې به بلې ته انتظار. رنځ او غم ډېره حوصله مې له لاسه ورکوله. د عباس مور هم له دې څخه چې یوه ناروغه نګور یې کور ته راوړې ډېره خفه او پښیمانه ده. زه هم نشم کولی له هغې سره په کور او د کور په کارونو کې مرسته وکړم. د هیڅ کار وس نه لرم. عباس هم زما له ناروغۍ څخه ډېر په تکلیف دی. له ما سره ډېره مینه کوي، سره له دې چې هیڅ ښه وضعیت ورسره نه کوم، بیا هم ډېره مینه راکوي. خو زه نشم کولی د هغه د بې پایه مینې او محبت ځواب په مینه ورکړم. نه یې غواړم او نه یې هم کولی شم. د هغه بې ځایه ځان غوښتنې د دې لامل شوې چې هم دې زه خپل ژوند له لاسه ورکړم او هم دې دی په ژوند کې د خوښۍ مخ ونه ویني. تل دې د یوې رنځورې ښځې ساتنه وکړي او هم دې هره ورځ د مور پیغورونه واوري. زه نور د هیڅ چا پر وړاندې کوم احساس نه لرم. هر څه راکې له منځه تللي دي. عاطفه، احساس، غیرت، مستی، خوشحالي او شوخي، هر څه چې پخوا ما په ځان کې لیدل هغه ټول مړه شوي. زړه مې له خپلې کورنۍ څخه موړ دی. زړه مې نه غواړي خپله مور، پلار او یا هم ورور ووینم. هېڅکله د هغوی کور ته نه ځم، خو کله کله هغوی دلته زما لیدو ته راځي. د هغوی پر وړاندې کوم غبرګون نه ښکاره کوم او نه یې هم په لیدلو خوشحاله کیږم. شیبه غلې شوه. وروسته یې اوږده ساه واخیسته او ویې ویل څومره هوسا شوم. دا ټولې خبرې لکه د غوڅونکي چړې مې داسې په زړه کې ښخې وې. روح یې راته ډېر ځوراوه. بل چاته مې هم دا خبرې نه شوی کولی پرته له تا څخه. ته تل زما خواخوږې او ښه ملګرې وې او یې به. زهرا وویل زینب کله چې محسن د لومړي ځل لپاره په هوش راغی او خبرې یې وکړې نو لومړی یې ستا پوښتنه وکړه. ستا نوم یې په خوله و. تا سره ډېره اندېښنه وه. په ما هم ډېر په غوسه شو چې ولې په دې موده کې ستا لیدو ته نه یم درغلی. له ما څخه یې دا غوښتنه وکړه چې کلي ته راشم او دلته له تا څخه پالنه وکړم او پرې نږدم چې ته د ډېره اندېښنه وکړې. که هغه تا په دې حال وویني نو دا هر څه نشي زغملی. خپل ژوند به له لاسه ورکړي. ډاکټرانو وویل هغه د ژورو ټپونو او د هډوکي د ماتوالي له امله باید 4 یا 5 میاشتې نور هم په روغتون کې پاتې شي. محسن هم دا پریکړه کړې چې نور کلي ته نه ځم. زینب نور د ژړا توان هم ورو له لاسه ورکاوه. په بې نوره سترګو د زهرا څېرې ته ځیره شوه. د سترګو د خورولو توان یې هم ښایي له لاسه ورکړی وي. همداسې یې کتل. زهرا د زینب لاسونه په خپلو لاسونو کې ونیول او ویې ویل نور خفګان مه کوه، راپورته شه چې کلي ته ځو. دواړه د کلي پر لور روانې شوې. زهرا به هره ورځ د زینب لیدو ته کور ته ورتلله.
په ساعتونو ساعتونو به یې د زړه خواله کوله. د زینب حالت ورځ په ورځ نور هم خرابېده. ډېره ټوخي له کاره ایستلې وه. زهرا به درېیمه یا څلورمه ورځ د محسن پوښتنې ته تلله، خو د زینب د ناروغۍ په اړه به یې ورته هیڅ نه ویل. د زینب له واده څخه 3 میاشتې واوښتې. ناروغي نوره د کټ کړې وه، له ځایه نه شوه پورته کېدلی. تل به یې هډوکي او ټول بدن په سرې تبې سوځېده. ټوخی هم خپل اوج ته رسېدلی و. عباس به شپه او ورځ د هغې سر ته خفه ناست و او اوښکې به یې تویولې. له ځان سره یې وویل ما د کلي تر ټولو ښکلې جینۍ سره واده وکړ، تل ورسره ښه چلند کوم، ډېره مینه ورکوم. نو دا څه وشول؟ ولې ورځ تر ورځې ښکلې ځواني خزان کیږي؟ تر کومه چې د پلار په کور کې وه، ښکلا به یې له یوې ورځې بلې ته ډېرېدله. تل به روغه او خندانه وه، اندا چې یو ورځ هم نه وه ناروغه شوې. سترګو له نازه ډکو کتو به یې بېشمېره ځوانان په خپل جال کې راښکېل کړي وو. ټولو کلیوالو به په ښکلا او ښو اخلاقو د دې مثال ورکاوه. د ښکلا ستاینې د ټولو کلیوالو په خوله وي. خو اوس څه شوي؟ ولې ورځ تر ورځې ناروغي زیاتېږي؟ بڼه یې الوتې، رنګ یې زیړ وي، نظر یې بې روحه وي. هغه پخوانی جادو ورکې نه لیدل کیږي. مسکا له شونډو څخه کډه کړې، تل اوښکې تویوي او یا یې سترګې نمناکه وي. له خلکو تښتي، په یوه ګوښه ځای کې د غم په زنګون پښه نیولې ناسته وي. دا په زړه کې څه غم پروت دی چې ټوله خوښي له خولې خندا، توان، شور او مستي ورڅخه اخیستې او ورځ تر ورځې ضعیفه کوي. ای خدایه ته ورباندې ورحمېږې، له دې کړاو څخه یې وژغورې، یو ځل بیا همغسې د کلي مسته او تل خندانه ورڅخه جوړه کړي. عباس به تل هڅه کوله زینب دې ته اړ کړي چې روغتون ته لاړه شي، خو په خپلو هڅو نه بریالی کېده. یوه ورځ چې له کوره د باندې تللو په وره کې له زهرا سره مخ شو. وروسته له سلام او روغبړ څخه عباس زهرا ته وویل ته خو د زینب تر ټولو نږدې او ښه ملګرې یې، ستا هره خبره مني. هیله کوم ته یې راضي کړه چې له ما سره روغتون ته لاړه شي. د مرګ په بستر کې پرته ده، زما خبره نه مني که هر څومره زارۍ ورته وکړم، خو بې ګټې ده. که په همدې توګه وي ګمان نه کوم چې هغه دې تر دې ډېره ژوند وکړي. ټوله شپه د تبې، درد او ټوخي له لاسه خوب او آرام نه لري. زه ورته ډېر په اندېښنه کې یم، آخر به څه کیږي؟ هغه خو تل خندانه، شوخه او روغه جینۍ وه، نه پوهېږم ولې داسې شوه. زه ورسره ډېره مینه لرم، ان له خپل سره هم ورته تېر یم. که چیرې په دې پوه شم چې د کوم ډاکټر په درملو ښه کیږي چې د نړۍ په هر ګوټ کې وي، بولو ته یې چمتو یم. خو هغه ډاکټر ته تګ لپاره غاړه نږدي. یوازینۍ هیله مې ته یې ګوندې ستا خبره ومني. د زهرا له زړه نه د دې خبرو په اورېدلو سره وینې څڅېدلې. ویې ویل عباسه کاشکې هغه وخت تا د زینب خبرې اورېدلې وای چې درته یې وویل زه له دې واده څخه خوشحاله نه یم، نه غواړم دا واده وکړم، خو هیچا یې خبره وانه اورېدله. ان تا هم د هغې خبرو ته ارزښت ورنه کړ. د زینب زړه رنځور شوی، هغه نه غواړي چې ژوند وکړي، له دې نړۍ څخه ډېره کرکه لري، غواړي د تل لپاره ورنه سترګې پټې کړي. نور ورته هیڅ ارزښت نه لري چې آیا ته مور پلار یې د هغې په مرګ خفه کیږئ او که نه. هغه نور له ژوند څخه ستړې ده، د ژوند کولو لپاره هیڅ کومه هیله نه لري. اوس د هغې یوازینۍ هیله همدا مرګ دی. تریخ مرګ ورته ډېر خوږ شوی او د هغې غېږې ته د پناه وړلو لپاره شیبې شماري او په همدې موخه ډاکټر ته هم نه ځي. کاشکې چې تاسې همغه وخت د هغې خبره اورېدلې وای. اوس ډېر ناوخته شوی دی، وخت له وخته تیر دی. هغه څه چې باید نه وای پېښ شوي اوس شوي دي. زینب خپله ځواني او روغتیا اوس له لاسه ورکړي. هېڅوک دا توان نه لري، نه ډاکټر او نه هم بل څوک چې هغه د 4-5 میاشتو پخوانۍ زینب کړي. هغه د شمعې په څیر ویلې شوې. ښایي همدا به د ژوند وروستۍ شېبې وي. زه به خپله هڅه وکړم ګوندې په خپله موخه کې بریالی شم. عباس له لیلا څخه مننه وکړه او په خپله مخه لاړو. زهرا هم زینب ته لاړه. زینب د کوټې په کونج کې دیوال ته ډډه وهلې وه او سر یې په ګریوان کې ښکته کړی و. وچه او ناتوانه لاسونه یې له زنګون څخه تاو کړي وو. د زهرا چې ورباندې سترګې ولګېدې، د دې حالت په لیدلو یې زړه نشو ټینګولی. غلی په څنګ کې کېناستله، خبرې نه کولې. زینب له ډېرې ضعیفۍ څخه په سابندۍ اخته شوې وه. ولې یې ښکته پورته الوتل. زهرا د زینب وچ کلک لاسونه چې لکه د پاڼې داسې رپېدل په خپلو لاسونو کې ونیول او په ویرجن غږ یې ورته وویل ګرانې زینب، سر دې راپورته کړه.
زینب چې د زهرا غږ یې تر غوږ شو، خپلې ناتوانه او په کندو کې لوېدلې سترګې راپورته کړې، د زهرا په څېره کې وګنډلې. زهرا وویل زینب هغه شور او مستي چیرته لاړه؟ هغه مهر او سپېڅلتیا دې څه شوه؟ سر دې راپورته کړه، غواړم در سره خبرې وکړم. زما خبرې ښه په غور سره واوره. ته په دې توګه نور ژوند ته دوام نشي ورکولی. ولې د دوی خبره نه منې؟ ډاکټر ته ولې نه ځې؟ آیا ته نه غواړې چې له دې دردونکي او لعنتي درد څخه خلاصون ومومې؟ نه غواړې یو ځل بیا هغه پخوانۍ روغتیا لاسته راوړې؟ ولې دې ځان ته دومره کړاو ورکوې؟ حیب چې د څو میاشتو پخوا مسته او سرشاره نجلۍ دی د کوټې په کونج کې د 100 کلنې بوډۍ په څیر له درد او رنځ څخه زګیروي وکړي. کورنۍ خپلوان دې هم له تا سره ډېر ځورېږي. ستا له امله هغوی هم ژوند کې په خوښۍ نه پوهېږي. زینب زه ستا ملګرې یم، ستا د دې حالت په لیدلو زه هم ویلې کېږم. آخر ولې دومره ضد کوې؟ ولې دې له ځان سره دښمني راخیستې ده؟ د څه لپاره غواړې ځان ووژنې؟ که له ما سره ژمنه وکړې چې ډاکټر ته به ځې نو زه به هم له تا څخه ډېره خوشحاله شم. خو دا نشم ویلی چې نوره به دې لیدلو ته نه راځم، ځکه ته زما ژوند او زما ځان یې. د دې وس نه لرم چې له خپل ځان څخه دې مروره شم، ولې ډېره به در څخه خفه شم. هر څنګه چې کېږي ته به زموږ لپاره هم روغتون ته ځې. زما ګرانې آیا دا ژمنه راسره کولی شې چې روغتون ته به ځې؟ که زموږ لپاره نه وي نو د محسن لپاره دغه کار وکړه. زینب چې نور د اوښکو تویولو توان نه درلود، خپلې نمناکې سترګې په زهرا کې وګنډلې او ویې ویل زهرا هیله کوم پرېږده چې زما د ژوند ډیوه دې نوره تته شي. پرېږده دا بې رحمه او قاتل زړه دې پوستکی واچوي. خو سا دې شي ځان او محسن د خپلو بې ځایه غوښتنو قرباني کړ. پرېږده د خپلې ګناه سزا وویني. پرېږده چې دا زړه د خروارونو خاورو لاندې شي. همدا مې سزا ده. ته هم باید پر ما زړه ونه سوځوې. زه ستا د ورور قاتله یم. ما ورڅخه خوښي اخیستې او نږدې و چې ژوند یې هم ورڅخه واخلم. ته بیا هم په ما زړه سوځوې او رحم را باندې کوې. ما هم ځان او هم محسن د رحیم د خوښیو قرباني کړل، خو هغې په بدل کې څه راکړل؟ حتی دا چې د ښځې له ویرې زما پوښتنې ته هم نه راځي. زه د ځان په کیسه کې نه یم، ولې محسن راته ډېر ګران دی او د هغه ځواني مې هم له ځان سره خاورې کړه. د خوښۍ پر ځای مې غمونه او بدمرغي ور په برخه کړه. ډیره ګرانه ته چې انسان دی هغه څوک چې له هر چا او هر څیز څخه ورسره ډیره مینه لري په خپلو لاسو دې هغه نابود کړي. او ما هم همدا کار له محسن سره وکړ. زما سزا یوازې مرګ ده او ښایي زما له مرګ سره به مې وجدان هم لږ څه د آرامۍ او سوکالۍ احساس وکړي. پرېږدئ چې له دې ټولو دردونو او غمونو د نړۍ څخه د تل لپاره سترګې پټې کړم، څو هم خپله هم مې کورنۍ خپلوان ګاونډیان راڅخه بېغمه شي او هم به محسن زما له بې وفایي څخه رنځ نه وړي. زهرا ورته وویل زینب دا ستا بې ځایه سوچونه دي. محسن اوس هم له تا سره دومره مینه لري لکه څومره چې پخوا درلوده. ښایي له هغې به هم ملا ډېره وي. هغه په دې ښه پوهېږي چې تا ولې دې کار ته غاړه کېښوده. هېڅکله به هم تا ته بې وفا ونه وایي. د محسن لپاره لاړه شه. هغه غواړي یو ځل بیا تا وویني، غواړي د پخوا په څیر در سره خبرې وکړي. زینب چې یو ځل د محسن د لیدلو هیله درلوده، د زهرا دې خبرې سره یو ځل بیا په زړه کې نویو هیلو غوټۍ ونیولې. له ځان سره یې وویل اوس په ژوند کې مې یوازینۍ هیله همدا د محسن لیدل دي. ولې په خپلو لاسو د آخرینۍ هیله له ځان سره تورو خاورو ته یوسم. سر یې راپورته کړ او ویې ویل زهرا سره له دې چې پوهېږم هر څه له منځه تللي، د ژوندي پاتې کېدو هیله مې له منځه تللې. ستا لپاره او یو ځل د محسن لیدلو په موخه یې منم. زهرا چې ډېره خوشحاله شوې وه له ځایه پورته شوه، په مخ یې ښکل کړه، مخخه یې ورڅخه واخیسته، په خوشحالۍ له کوره ووتله. عباس په دې ډاډه و چې د زهرا خبرې به حتمي په زینب اغېزه کوي او هغه به باب زه نه ګڼي. کله چې کور ته راغی ډېر خوشحاله د زینب خوا ته لاړ، په څنګ کې کېناست، د هغې لاسونه په خپلو لاسونو کې ونیول، ښکل یې کړل او ویې ویل زینب جانې زهرا در سره د کوم څه په اړه وغږېده؟ زینب ورته وویل هو، سره له دې چې نوره د ژوند تمه نه لرم، خو یو ځل له تا سره روغتون ته ځم. عباس ډېر خوشحاله شو. د هغې په تورو اوږدو ویښتانو چې د ښایست او روغتیا همدا یوازینۍ نښه ورپاتې وه لاس تېر کړ او ښکل یې کړل. نور ورڅخه لاړو چې ښار ته د تګ لپاره چمتووالی ونیسي. د هغې ورځې په سهار زینب، عباس او زهرا هم ورسره ملتیا کوله. له کلي څخه د ښار په نیت ووتل. کله چې ښار ته ورسېدل،
عباس زینب روغتون ته بوتله. ډاکټر له کتنو وروسته وویل د زینب د سینې عکسونه واخلئ. عکسونه یې هم واخیستل. وروسته له 3 ورځو عباس له عکسونو او ځینې نورو معایناتو نتایج ډاکټر ته راوړل. ډاکټر هغه ښه په غور سره وکتل. تنده یې ګونځې شو. یوه شېبه غلی ناست و. وروسته له لږ سوچ څخه یې عباس ته وکتل او ورته ویل غواړم یوازې در سره خبرې وکړم. زینب په ډیر جرأت سره وویل ښاغلیه هر څه چې وي زما پر وړاندې ووایه. که هره ستونزه وي زه یې زغملی شم. هیله کوم زه له هېڅ شي څخه نه ویرېږم. هر څه راته په ډاډه زړه ووایه. که په خپلې ناروغۍ وپوهېږم نو کولی شم ځان لږ څه آرام احساس کړم. ډاکټر ولیدل چې د جسمي کمزورۍ پر خلاف یوه زړوره همتي او غیرتي ښځه ده. ویې ویل مېرمنې تاسې په یوه فنا کېدونکې یعنې سل ناروغۍ اخته شوي یاست. ستاسې ټول بدن یې نیولی، ان هډوکو ته مو هم رسېدلې. دغې میکروب ستاسې په وینه او رګونو کې ریښې ځغلولي دي. ولې دومره ناوخته روغتون ته راغلی؟ زینب د ډاکټر خولې ته حق حیران کتل. نوره په هیڅ نه پوهېدله چې ډاکټر څه وایي. د مرګ ملایکو ورته په غوږو کې د مرګ شپېلۍ غږوله. ژوند هم څومره زر او په اسانۍ سره ورته د خپل تیرې چړې څوکه په زړه کې ورخښه کړې وه. د ډاکټر شونډو ته یې کتل چې څومره زر زر یې خوروي، خو یوه خبره هم غوږو ته نه رسېده او یا یې هم خپله نه غوښتل ځان ورباندې پوه کړي. په ناهیلۍ او بېچارهګۍ سره یې عباس ته وکتل. د عباس په مخ لکه د سیند داسې اوښکې روانې وې او د ګریوان لار یې نیوله. سترګې زر بیرته د ډاکټر پر لور واړولې. ډاکټر وویل ښاغلیه زه درته نه وایم چې مېرمن مو هېڅ چیرې مه بیایئ، خو زما په اند دا هر څه بې ګټې وي ځکه اوس وخت له وخته تیر دی. د ښه کېدو لپاره هېڅ کومه هیله نه ده پاتې پرته له دې چې ورته دعا وکړو. نور یې مه ځوروئ، پرېږدئ چې په خپل کور کې آرامه وي. عباس ته ژړا د خبرو وار نه ورکاوه. په خوارۍ سره په خپلې ژړا کابو شو. ویې ویل ډاکټر صاحب دا 5 میاشتې هم نه کېږي چې موږ سره واده کړی. دا خو په کلي کې تر ټولو پیغلو خاو سلامته پیغله وه. دا نو څه ډول ناروغي ده چې علاج نه لري او په دې لږه موده کې په یوه ناعلاجه رنځ اخته شوې. ډاکټر ورته وویل زه هم نه پوهېږم چې ولې دومره زر هر څه وشول، خو اوس د ناروغۍ دومره پرمختګ کړی چې زموږ له وسې وتلې خبره ده. زما زړه هم د دې په ښکلې ځوانۍ سوځي، خو څه وکړم هېڅ مو له لاسه نه کېږي. کاشکې څه موده مخکې راغلی وای، شونې وو چې یو څه ګټه به یې کړې وای. عباس د خواخوږۍ له مخې زینب ته وکتل او ویل راځه ګرانې ځو، نور هېڅ نه دي پاتې. د خپلې اندېښنې خواشینۍ او غم نتیجه دې ولیده چې څه یې وکړل. زموږ خبرې دې نه اورېدې، د خپل ځان سره دې ظلم وکړ. دواړه ناهیلې او خپه له روغتون څخه کلي ته ستانه شول. کله چې کور ته ورسېدل عباس ډېر خپه او غلی ناست و. مور یې د دې حالت په لیدلو ډېره ورخطا شوه. له هغوی څخه یې پوښتنه وکړه چې ډاکټرانو څه وویل، خو نه عباس او نه هم زینب د ناروغۍ په اړه تر 4 ورځو پورې هغې ته څه وویل. خو داسې خپه او پریشانه وو چې هر څه له ورایه د دوی له بڼې څخه څرګندېدل. عباس به شپه او ورځ اوښکې تویولې، خبرې یې نه کولې. په 3مه ورځ چې ډېر خپه او سر یې د غم په زنګون ایښی و او تیاره راتلونکي په اړه یې له ځان سره فکر کاوه. مور یې ورو راغله، په څنګ کې کېناسته، د هغه په سر یې لاس کېښود او ویې ویل زویا له کله راهیسې چې له ښار څخه راغلی ډېر خپه او نیولی ښکارې. ډاکټرانو داسې څه ویلي چې خوب او آرام یې در څخه وړی، نه څه خورې نه له کوره وځې. اخر څه خبره ده، ولې له ما څخه پټوئ؟ زه ستا مور یم، هر څه راته ښکاره ووایه، هېڅ خبره راڅخه مه پټوه. هر څه چې وي د خدای رضا به وي. همدا به یې ورته په برخه کې لیکلي وو. د عباس په زړه کې غم او اندېښنې لکه د سرطان ریښې غځولې وې. صبر او حوصله یې له لاسه ورکړې وه. د مور په غېږ کې سر کېښود، په چیغو چیغو یې وژړل. مور یې هم پرته له دې چې په خبره ځان وپوهوي په ژړا سر شوه او ویې ویل زویه څومره چې ژړلی شي وژاړه، د زړه غوټه دې خلاصه کړه، زړه دې تش کړه. نه پوهېږم ته به یې په کومه ګناه کې نیولی یې. ما تا ته واده وکړ، څو هم زه و هم ته په ژوند پوه شو. په ما به د کور کارونه لږ څه سپک شي، خو آخر څه مو په برخه شول. وروسته له څو شېبو عباس سر راپورته کړ او په رېږدېدلي غږ یې وویل مورې زینب سل ده، هېڅ علاج نه لري، که هر چېرته یې بوځو بې ګټې ده. خو مورې زه له زینب سره ډېره مینه لرم، نشم کولی ورته په کراره کښېنم او هغه دې زما د سترګو پر وړاندې د زلکدن سلګۍ ووهي. مورې زینب زما ژوند دی، باید چې ژوندی پاتې شي.
زه پرته له هغې څخه ژوند نشم کولی. هیله کوم یو څه وکړه، مه پرېږده چې دومره زر یې د ژوند ډیوه د تل لپاره مړه شي. هغه ډیره ځوانه ده، تر اوسه لا د ځوانۍ 18 پسرلي هم نه دي پوره کړي. مه پرېږدئ چې دومره زر دې د هغې د ځوانۍ ګل پاڼې پاڼې شي. مور د سرطان د کلمې په اورېدلو سره ټکان وخوړ. په غوږ کې د سرطان کلمه څو ځله تکرار شوه. په ځان نه پوهېده چې څه ووایي. له یوې خوا د هغې په ځوانۍ زړه خوږېده او له بل لوري د خپل یوازیني زوی په اړه اندېښمنه شوه. داسې نه چې هغه دې هم په دې ناروغۍ اخته شي. یوه شېبه غلې ناسته وه، په کوټه کې چوپ په چوپتیا خوره وه. وروسته له څو شېبو یې مور په ټوخي دا چوپتیا ماته کړه او ویې ویل: ګوره زویه، کیدای شي زما خبرې په تا بده اغېزه وکړي، خو دا ناروغي ډېره خطرناکه ناروغي ده. باید ته ورڅخه خپل شیان بیل کړې. نه غواړم چې ته دې هم په دې وژونکې ناروغۍ اخته شي. باید ته ورڅخه ځان لرې وساتې. له همغې ورځې څخه د زینب بستره او هر څه له نورو څخه بیل شول او هم یې د خواښې رویه کې بدلون راغی. د هدیرې ناوې ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د ناول 9مه برخه. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.